که ستا عمر تر 50 کلونو زیات وي او غواړې چې ښه او سالم ژوند ولرې نو په خپل ژوندانه کې دغه لاندنۍ لارښوونې هرومرو عملي کړه. الف: څومره چې کولی سې په خپل ځان کې د دغو دوو ناروغیو څارنه کوه. لومړی د وینې فشار، دوهم په وینه کې د بورې اندازه. با په خپلو خاصو خوړو کې باید 6 شیان تر ډېرې اندازې لږ کړې. لومړی مالګه، دوهم بوره او د بورې څخه جوړ شوي شیان، دریم د څه مودې راهیسې ساتل شوي او زړې غوښې، څلورم سرې غوښې یعنې د لویو حیواناتو غوښې، پنځم لبنیات د شیدو څخه جوړ شوي شیان، شپږم نشوي مواد لکه وچه ډوډۍ، وریجې او پټاټې. جیم په خپلو خاصو خوړو کې باید 4 شیان زیات کړي. لومړی سابه یا سبزیجات، دوهم حبوبات لکه نخود، لوبیا او نور، دریم تازه میوې، څلورم وچې میوې لکه جوز، بادام، پسته او نور. دال درې شیان باید هیر کړي. لومړی ستا عمر، هر ګړی مه وایه چې د دومره کلونو یم. دوهم ستا د تیر سوي ژوند مشکلات. دریم پر تا سوي ظلمونه. ها که ته ضعیفه یې که قوي یې 4 شیان باید ولرې. لومړی داسې ملګري او آشنایان چې په رښتیا سره تا خوښ لري. دوهم ستا د کورنۍ له طرفه ستا پالنه او ستا روزنه. دریم ایجابي او د امید ډک فکرونه، د ناامیدۍ لرې ګرځه. څلورم تود کور. واو د دې دپاره چې خپله روغتیا وساتې د 5 شیانو کولو یا عملي کولو ته اړ او محتاج یې. لومړی کله کله روژه نیسه. دوهم تبسم او خندا مه پرېږده. دریم د ځان پاک ساتل او لمبېدل. څلورم سپورت او ورزش. پنځم د ځان د وزن لږول. شپږ شیان د ډېر ضرورت او احتیاج تر وخته مه ځنډوه. لومړی د خوړو خوړل د لوږې تر وخته مه ځنډوه. دوهم د اوبو څښل د تندې تر وخته مه ځنډوه. دریم بېدېدل تر هغه وخته مه ځنډوه چې سترګې دې پټې پټې کېږي، بلکې کله چې خوب درغلی بې له ځنډه بیده شه. څلورم راحت او هوسایي دې د ستړیا تر وخته مه ځنډوه. تل باید تر ستړیا د مخه آرام او راحت وکړې. پنځم طبي معاینات کې تر هغه وخته مه ځنډوه چې ناروغي دې پر بستر پرې باسي، که نه بیا به په راتلونکي عمر کې پښیمانه سې. شپږم دعا او د الله جل جلاله څخه غوښتنې د مشکلاتو تر وخته مه ځنډوه، بلکې تل او په هر وخت کې الله جل جلاله ته خواستونه او زاری کوه.